په شهید بانډه کې چې سپینګیري په خپلو کې سره کینی نو د محمد ډیم نه د هغوی څه 14,000 جریبو شاړو ځمکو ته د نیر د وتلو باسونه څه په دې ډول کوي چې زمونږ د 14,000 جریبو ځمکه دې نیر ته پرته ده دا اوچه ده زمونږ هسپتالونه نشته مثال زمونږ اسکولونه نشته ګډوډ دي واړه بچي مټې ته ځي مونږ ته ډېر مشکل دی غریبیم ده اوبه راته نشته که نیر مونږ ته کامیاب شو نو انشاءالله چې دا 14,000 جریبه ځمکه چې آباده شوه مونږ به ټول آباد شو مونږ ته به هر قسم سهولت راشي دلاوره هر قسم سهولت به راشي ما ته وګوره زمونږ بچي زمونږ نسي زمونږ دا کام دا به ټول شهید بانډا خو هسې شاړې ښکاري باراني او د شمسي ټیوبویلونو اوبه دي او خلک یې په دغه اوبو هر رقم فصلونه او سبزیانې کري په دې سبزیانو کې نن وختونه ټماټر یا سره باټینګڼو پټي ډیر آباد دي خو د غنمو نه علاوه د پیازو بوزغلې هم جوړ کړي او لنډ ورځو کې به د دوی پوهنه چې پیاز کري او بیا به بازارونو ته هم د خرڅ لپاره وړي نو خلک په خوشحالۍ کې دی او که دا نیر وشو نو انشاءالله چې دا خلک به د دې غربت او د دې غریبۍ نه خلاص شي او خپل وطن به آباد شي د بار ملک د دې مزدورو او د تکلیفونو نه به خلاص شي څو ورځې وړاندې چې کله د نهرونو یا د اوبخورو د محکمې والا دې کلي ته ورغلي او ځای په ځای یې رنګین نښې جوړې کړي چې ګنې دغلته به د اوبو نهر تېرېږي او په دغه نښو باندې خلک لا زیات خوشحاله دي تقریبا ساعت څخه دی چې خرکنۍ کې هلته دغه دی څه ورته ووایه پوځي پراته دي که نه څوکۍ ده دغه ځای پورې دا ټول دا 2,000 جریبه ځمکه ده بالکل صحیح ده صحیح ده کنه خو دا 14 زموږ د برانخیل کام ده زموږ د برانخیل ده دا 14 د بل شان ده زموږ د برانخیل ده چې دا نیر ته لاړ شي نو ستا څخه دا ټول راوي نه شوه ټول آباده شوه چې په کوم ځای نقشه تللې ده چې په کوم ځای نقشه تللې ده او په دغه نقشه نیر لاړې ټول راوي د شهید باندې خلک وای چې دې نهر ته څه 45 کاله انتظار کړي ځکه د ډیم او نهر اوازې به په کال 1900 او په 500 لسیزه کې اورېدې خو هغه وخت دوی ماشومان او اوس بوډاګان دي خو کله مسوي هم لډېمه او د نهر فائدہ واخسته نو دوی وای چې دا به هم ډېره خوي شانواز ترغزی ماشال ریډیو شهید باندې